بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیا هم وینډوز 8 کلاس ته ښه راغلاست په دې هیله چې راته روغ جوړ او د صحت کلمه پرتن وي. دا چې لکه څنګه چې ما د تیر 5 نمبر ریکارډ کې د ساوندز او سکرین سیور په اړه مې خبرې وکړلې چې ان شاء الله په دې ویډیو کې به تاسو ته د ساوندز او سکرین سیور په اړه تفصیل سره خبرې کوم. نو دا چې د ویډیو لینک ته په کتو هغې ویډیو سایز ډېر لوړ شو، نو یوازې ما په هغې ویډیو کې د ساوندز په اړه خبرې وکړلې. نو د سکرین سیور یادونه ما په تیر ویډیو کې کړې ده، خو هغه سکرین سیور درس تاسو ان شاء الله په دې ویډیو کې په تفصیل سره لیدلی شئ. نو څنګه کولی شو چې په خپل سیستم کې سکرین سیور فعال کړو؟ ځو د عملي کار په طرف. تاسو په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکړئ، له هغې وروسته پرسونلایز ته لاړ شئ. نو له هغې وروسته بیا تاسو سکرین سیور باندې کلیک وکړئ. لومړی وخت کې په دې ځای کې به لیکلي وي نان، دا په دې معنی چې اوس زموږ په کمپیوټر کې سکرین سیور نه دی فعال شوی. نو زه ځم 3D ټیکسټ انتخابوم، د ټیکسټ د انتخابولو سره د څنګ کې سیټینګ او پریویو هم فعال شو. زه لومړی ځم پریویو باندې کلیک کوم او دغه ګورم سکرین باندې څه ښکاریږي. نو تاسو ګورئ ما دلته وخت ورته ښیلی دی چې ماته کله چې زه په کوم ورکړل شوي وخت کې کمپیوټر کې کار ونه کړم نو ماته د په سکرین باندې بجې یا وخت ښکاریږي. نو تاسو دغه دی ولیدل، دې ته سکرین سیور وایي. اوس ځو د سیټینګ په طرف. نو ځم سیټینګ ته، سیټینګ باندې کلیک کوم. له هغې وروسته زه نه غواړم چې ټایم ښکاره شي، بلکې زه غواړم د خپلې خوښې لیکل زما په سکرین باندې ښکاره شي، شو شي. نو زه کاسټم ټیکسټ انتخابوم. په لومړی وخت کې په دې ځای کې بل څه لیکل شوي وي، یا به د وینډوز نوم لیکلی وي او یا ممکن بل څه لیکل شوي وي، خو چې هر څه لیکل شوي تاسو هغه د هغه په ځای تاسو کولی شئ دلته خپل نوم ولیکئ یا د خپلې خوښې لیکل وکړئ. د دې ترڅنګ ریزولوشن هم تاسو سیټ کولی شئ، آیا لو دې شي او که های دې شي، او که چېرته غواړئ چې زموږ د لیکلو فونټ شکل دې هم بدل شي نو چوز فونټ باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو کولی شئ د خپل لیکلو فونټ بدل کړئ. نو کوم شکل چې تاسو ته خوند درکوي، فونټ خوند درکوي، تاسو کولی شئ هغه ورته انتخاب کړئ. نو زه دغه الیفنټ کوم فونټ چې دی زه دا ورته انتخابوم. د دې ترڅنګ فونټ سټایل هم ورته انتخابولی شم چې آیا ریګولر دی وي، ریګولر سیده دی وي، ایټالیک کاږه دی وي، بولډ دی وي، او ایټالیک بولډ کاږه دی هم وي، او بولډ غټ غوندې دی هم ښکاریږي. نو له هغې وروسته اوکې بټن باندې کلیک کوم او دلته بیا موږ کولی شو موشن حرکت هم برابر کو سیټ کو چې آیا د لیکلو حرکت دی په کوم ډول وي، د سکرین پر مخ شو کیږي، آیا په کوم موشن په کوم حرکت کې د موږ ته ښکاره شي. نو د موشن له ګروپ نه تاسو کولی شئ په دې کې روټیشن ټایپ انتخاب کړئ. دلته راشئ نان، په دې حالت کې به هیڅ روټیشن نه کوي. تاسو اوس لیدلی شئ. اوکې باندې کلیک کوم، پریویو ته راځم. نو دغه سټایل ما ورته انتخاب کړی دی او نور کوم روټیشن نه کوي، یوازې سمپل لیکل ځي راځي، همدغه موشن شو. خو زه وایم چې نه، باید یو څه حرکتونه ترسره کړي. نو له هغې لپاره بیا ځم سیټینګ ته، له سیټینګ وروسته روټیشن ټایپ انتخابوم، ورته لیکم چې سپین. نو زموږ لیکل به سپین کېږي، اوړي راوړي به. نو اوکې باندې کلیک کوم، بیا یې هم پریویو کوم. نو تاسې ولیدل دغه د سپین حالت و چې زموږ لیکل اوړي. بیا ځم د سیټینګ په طرف، سیټینګ باندې کلیک کوم او دغه مختلف روټیشن ټایپس تاسو چې هر یو ته انتخابوئ نو تاسو په خپله پریکټس وکړئ، دغه ټول روټیشن ټایپس په خپله تمرین کړئ. نو زه ورته سیسا انتخابوم، اوکې کوم یې. نور باندې تاسو خپله تمرین وکړئ. نو دغه د سیسا روټیشن ټایپ شولو چې زموږ لیکل په دې شکل به موشن حرکت ترسره کوي. بیا ځم سیټینګ ته، اوس ځم سایز ته. آیا زموږ دغه لیکل دی سمال کوچني دی وي او که لارج دی وي؟ اوس تاسو ولیدل لیکل یو څه لوی و، خو زه ورته وایم چې نه کوچني دی وي. کوچني کوم، سمال کوم، اوکې باندې کلیک کوم، له هغې وروسته پریویو. نو تاسو ولیدل لیکل کوچني یا واړه ښکاریږي. زه بیا ورته وایم چې نه، دغه لیکل ډېر کوچني دي. ځم د لارج په طرف، لارج اپشن انتخابوم، لیکل به یو څه ډېر لوی شي، لکه څنګه چې پخوا تاسې ولیدل. له هغې وروسته راځم روټیشن ټایپ ته. آیا دغه موشن چې ترسره کیږي او دغه روټیشن چې ترسره کیږي، سیسا چې ما ورته انتخاب کړی دی، آیا دغه موشن دی ورو ترسره شي او که فاست یا د تیز ترسره شي؟ اوس تاسو ولیدل چې ورو حالت کې اوس ما ورته فاست انتخاب کړ. هغې وروسته اوکې کوم، له اوکې وروسته راځم بیا پریویو ته. نو تاسو ولیدل په دې ځای کې د لیکلو موشن چې کوم دی هغه یو څه تیز دی. بیا ځم د سیټینګ په طرف. دلته موږ کولی شو خپلو لیکلو ته یو څه رنګ هم ورکړو. نو سولید کالر انتخابوم، کاسټم باندې کلیک کوم او چوز کالر انتخابوم. زه ورته وایم چې زموږ لیکل دی دغه شکل رنګ غوره کړي. نو اوکې او اوکې، له هغې وروسته پریویو. نو تاسو ولیدل دلته یې شین رنګ غوره کړ. بیا ځم د موشن سپیډ، د روټیشن سپیډ یو څه کموم. له هغې وروسته بیا راځم ټیکسچر ته. په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو خپل عکس ته انځور ورپورته کړو تر څو زموږ انځور په عکس کې
ښکاره شي. ټیکسچر انتخابوم، کانسټم ټیکسچر او له هغې وروسته چوز ټیکسچر. خو یادونه کوم په دې ځای کې تاسو باید د خپل انځور فارمټ باید په بي ام پي فارمټ کې وي، یعنې ایکسټنشن یې بي ام پي وي. نو ټایپ یې بي ام پي وي باید. له هغې وروسته انځور انتخابوم اوپن. بل ډول انځور کار نه کوي دلته، یوازې د بي ام پي نه اوپن او اوکې. له هغې وروسته پریوي. نو هغه زما انځور چې تاسو ولیدو په شنه چمن کې زه ناست یم، شنې مې شنه کالي مې اغوستي دي، تاسو هغه کټ مټ په لیکلو کې لیدلی شئ. له هغې وروسته بیا راځم سیټینګ ته، د سیټینګ وروسته ځم ریفلیکشن ته ځم. ریفلیکشن کې په دې معنی چې دغه انځور د لیکلو ته انعکاس وکړي، یعنی د انځور به داسې تاسو به داسې احساس وکړئ چې ممکن زمونږ انځور په لیکلو کې ځي راځي، خو په ټیکسچر کې انځور کټ مټ په لیکلو کې یخی دی، یعنی کوم حرکت نه ترسره کوي. خو په ریفلیکشن کې به تاسو داسې احساس وکړئ اصلا دغه انعکاس کېږي، د تاسو انځور لیکلو ته انعکاس کوي. او که یا داسې هم موږ ویلی شو چې د زمونږ انځور په لیکلو کې حرکت کوي، داسې فرض کولی شو، خو اصلا هغه ریفلیکشن انعکاس دی. بیا دلته راځم چک لګوم، له هغې وروسته دلته راځم، دغه انځور باید هم په بي ام پي حالت کې وي. اوکې او اوپن. له هغې وروسته اوکې ته راځم او اوس یې پریویو کوم. تاسو په دې ځای کې لیدلی شئ چې داسې موږ فرض کوو چې ممکن زموږ انځور په لیکلو کې حرکت کوي، خو نه، دغه ریفلیکشن حالت دی. او په تیر ټیکسچر کې تاسو ولیدل چې یو انځور کټ مټ په لیکلو کې څنګه شوی و، ایښی و، کوم حرکت نه ترسره کولو. اوس بیا ځو ویډ ته. په دې ځای کې موږ داسې کولی شو وخت ورکړو، یعنې که چېرته په دغه وخت تر دغه وخته پورې موږ په خپل کمپیوټر کې کار ونه کړه، نو آیا څه شی کوم عمل ترسره کړي، نو موږ ورته وښودله چې 3D ټیکسټ باید په سکرین باندې دغه لیکل باید راشي. دغه وخت ته کولی شي ورته زیاتې هم کې، تقریبا تر 9999 پورې موږ کولی شو همدغه وخت ورته وټاکو، او کم وخت موږ کولی شو یو ورته وټاکو. خو دا یادونه هم کوم کولی شو چې دغه وخت د کمپیوټر د سیټینګ څخه تر 1 دقیقې هم ورته کم کړو، خو یو په دې ځای کې موږ د 1 منټ نه کم وخت نشو ورکولی. چک باکس چې تاسو ګورئ، دې ځای کې موږ داسې کولی شو که چېرته چک باکس ولګو، دا په دې معنی چې که چېرته 1 دقیقه بعد موږ په سکرین باندې سکرین سیور راغلو او بیا یو څوک موس ته یا کوم بټن ته حرکت ورکړي، بټن پریس کړي، نو آیا موږ دغه سکرین د کوم ځای ته لاړ شي؟ آیا ډسپلی لاګین سکرین ته دې لاړ شي؟ که چېرته موږ پاسورډ ورکړی نو موږ نه به بیا پاسورډ غواړي، او که چېرته زه د چک ونه لګوم نو بیا په دې معنی چې لاګین ته دې نه ځي، مستقیما د ډیسکټاپ ته راشي. خو که چېرته زه اوس چک ولګوم او اوس یې اپلای کړم، نو تاسو اوس په دې ځای کې کتلی هم شئ. یوه دقیقه به صبر ورته وکړو، نو عملا به دغه ګورو چې آیا موږ اوس کوم ځای ته بیایي. خو زه اوس په خپل سیستم کې پاسورډ نه لرم، نو زه که چېرته 1 دقیقه انتظار هم ورته وکړم، نو د سکرین سیور به زموږ په سکرین باندې ډسپلی شي، او که چېرته زه موس ته حرکت ورکړم نو ما به هغه د لاګین ځای ته بیایي، خو زه پاسورډ نه لرم، زه به مستقیما بیا ډسپلی ته ځم. نو زه اوس اپلای کوم، یو څه انتظار ورته کوو. نو دغه د دوستانو کوم وخت چې ما ورکړی و 1 دقیقه پوره شوه، د 1 دقیقې په جریان کې ما په کمپیوټر کې کار ونه کړو، نو مستقیما سکرین سیور ته لاړه، خبره سکرین سیور ته راجع شوله، او موږ دغه د په عملا په سترګو باندې ولیدلو چې سکرین سیور زموږ په سیستم کې څنګه شو سیټ شولو، فعال شو او وملیدلو. نو اوس که چېرته زه خپل موس ته حرکت ورکړم، نو که چېرته ما پاسورډ ورکړی وای نو ما ته به یې وی چې ته پاسورډ داخل کړه، خو دا چې زه اوس په سیستم کې پاسورډ نه لرم، لاګین پاسورډ نه لرم، نو ما به مستقیما هغه ته به ډیسکټاپ ته به مې بیایي. نو زه اوس موس ته حرکت ورکوم، نو زه دې ځای ته راغلم، او کله چې انټر وهم، نو که چېرته ما پاسورډ ورکړی وای زه یې ډایرکټ مستقیما ډیسکټاپ ته یا دې ځای ته زه اجازه نه راکوله، ما ته به چې لومړی پاسورډ داخل کړو. که چېرته تاسو خپل سیستم کې پاسورډ کنفیګر کړی وي، نو تاسو نه به لومړی پاسورډ غواړي، بیا به تاسو دې ځای ته راځئ. نو او دغه درس په تفصیل سره انشاءالله د کنټرول پینل له لارې موږ تر بحث لاندې نیسو، او راځو بیا بلینک ته. بلینک په دې معنی چې کوم سکرین سیور دی نه وي، یوازې توره پرده دې وي، له هغې وروسته ببلز، او دا هم د سیستم خپل سکرین سیور دی، یوازې په دې شکل انځورونه تاسو پکې لیدلی شئ، د اوبو په شانتې پورته ځي راځي. له هغې وروسته دا هم د سیستم دی، او دا هم د خپل سیستم خپل سکرین سیور دی. زه ځم د انځورونو په طرف چې آیا څنګه کولی شم خپل سیستم ته د لیکلو پر ځای انځورونه راوړم. په اډوس باندې کلیک کوم، له هغې وروسته ځم سیټینګ ته.
دې ځای کې تاسو کولی شئ د خپلې خوښې انځورونه ورته راوړئ. کوم ځای کې چې تاسو ایښي وي هماغه ځای ته به لاړ شئ. له هغې وروسته به اوکې باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې کولی شو د خپلو عکسونو سلایډ شو سپیډ ورته انتخاب کړو چې عکسونه دې ورو اوړي، میډیم متوسط سایز کې دی اوړي، او که فاسټ یا تیز اوړي. زه وته چې میډیم سایز کې شپل که څه هم په دې ډیسکټاپ بیک ګراوند کې د شپل آپشن راغلی و، هلته مونږ تر بس لاندې ونیولو، خو بیا هم داسې وایم چې د شپل په واسطه مونږ کولی شو که چېرته مونږ شپل چیک باکس آن کو، چیک ولګوو ټرو شي، نو دا په دې معنی چې مونږ عکسونه دې ګډ وډ اوړي. او که چېرته زه ورته چیک لرې کړم نو دا په دې معنی چې منظم په کوم ډول چې فولډر کې ایښي دي په همغه شکل دې عکسونه حرکت کوي. نو زه ورته سیو بټن باندې کلیک کوم، له هغې وروسته اپلای، او بیا هم ځم د اوکې په طرف، بیا هم انتظار کوو چې بیا څه په سکرین سیور باندې راځي. نو بیا هم د سکرین سیور موضوع چې تاسو مخکې مې درته یادونه وکړله چې په سکرین باندې به لیکل ښکاره کېږي، خو دا ځل د لیکلو پر ځای ما ورته خپل انځورونه ورکړي دي. تاسو په دې ځای کې ولیدل چې یو انځور حرکت کوي. زه بیا ځم موس ته حرکت ورکوم، بیا هم له ما نه پاسورډ نه غواړي، وی نه غوښتلو، نو بیا ځم د سکرین سیور په طرف. نور په سکرین سیور کې انشاءالله کوم موضوع نه ده پاتې شوی. اوکې باندې کلیک کوم. اوس زه د چینج ډیسکټاپ آیکنز په طرف څنګه مونږ کولی شو د سیسټم آیکنز دغه کمپیوټر ریسایکل بین او کنټرول پینل یا له ډیسکټاپ نه ورک کو هاید کو، او یا که چېرته ورک شوي وي څنګه کولی شو ډیسکټاپ ته یې راوړو. نو بیا ځم د چینج ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک کوم. له هغې وروسته په دې ځای کې چیک لګېدلی دی. زه ورته وایم چې کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې زه نه غواړم، دا زه میکزیمایز کوم چې تاسو یې په همدې ځای کې وګورئ. چیک لرې کوم، له هغې وروسته اپلای باندې کلیک کوم. نو مای کمپیوټر له ډیسکټاپ څخه ورک شو. همدارنګه ریسایکل بین کنټرول پینل تاسو هم کولی شئ له دې ځای ډیسکټاپ یې لرې کړئ. که چېرته مو بیا غوښتل چې ډیسکټاپ ته راوړئ نو چیک آن کړئ او اپلای. ممکن تاسو له داسې ستونزې سره مخ شئ چې ستاسو په ډیسکټاپ باندې دغه سیسټم آیکنز نه ښکارېږي. البته دغه درې د نور آیکن چې دغه یوزر آیکن دي، مونږ کوم پروګرامونه انسټال کړي هم په فولډر جوړې کړي دي نو هغه د یوزر پورې اړه لري. په دې کې مونږ د دې په شان تغیر نشو راوستلی چې له دې ځای ورکو، یوازې مونږ دغه کولی شو له منځه یوسو ډیلیټ کړو، ځکه دغه ټول شارټ کټس دي، دغه فولډر ما جوړې کړي دي، دا مې سافټویرونه انسټال کړي دي، د هغوی یو شکل یا آیکن ډیسکټاپ ته راغلی دی، خو دغه بیا د سیسټم آیکن دي چې دا مونږ کولی شو همې شو کو او همې هایډ کو. اوس راځم مای کمپیوټر ته د آیکن ته شکل ور بدلوم. زه نه غواړم چې دغه شکل ښکاره شي، بلکې غواړم بل شکل ته انتخاب کوم. نو چوز آیکن باندې کلیک کوم. له هغې وروسته زه ځم ورته وایم چې دغه شکل دې مونږ ته ښکاره شي. اوکې او اپلای. نو تاسو دغه دی ولیدلو چې د مای کمپیوټر شکل بدل شو. خو که چېرته تاسو نه غواړئ چې دغه آیکن یې ورکړئ بلکې ستاسو سره په کمپیوټر کې خپل آیکن موجود وي، نو براوز باندې کلیک وکړئ، آیکن ورته انتخاب کړئ، له هغې وروسته اوپن باندې کلیک وکړئ. نو هغه آیکن چې د ستاسو کمپیوټر کې ځای په ځای شوی دی، تاسو پیدا کړی دی، له کوم ځای مو راوړی دی، هغه د ستاسو خوښې آیکن به همدې شکل په ځای د مای کمپیوټر په شکل راشي. نو له هغې وروسته بیا ځو، که چېرته غواړئ چې دغه آیکن نه غواړئ، داسې غواړئ چې عادي حالت ته دې لاړ شي لکه څنګه چې د وینډوز ډیفالټ حالت دی، نو همدغه آیکن باندې کلیک وکړه. له هغې وروسته ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړه، همدغه انتخاب کړه تر څو دغه شکل چې تا ور بدل کړی دی دا ترې ختم شي، عادي حالت ته لاړ شي. نو ریسټور ډیفالټ زه انتخابوم. نو له هغې وروسته اپلای، بالکل شکل بیا عادي حالت ته راغلو. همدارنګه ځو ریسایکل بین په طرف. ریسایکل بین فول او امټي مونږ داسې وایو چې که چېرته ریسایکل بین خالي وي، اوس دا هلته خالي دی، څه مو نه دي ډیلیټ کړي، نو په دې شکل دی. زه وایم چې نه، که چېرته ریسایکل بین خالي شي نو مونږ ریسایکل بین ده دغه شکل غوره کړي، د کلب شکل دی غوره کړي. نو اپلای. اوس خالي دی، کلب ته وختو. او که چېرته زه ورته وایم چې که چېرته یو څوک شی ډیلیټ کړي نو ریسایکل بین د بیا شکل په دې ډول شي. زه ورته دغه انتخابوم، دغه کلي مې ورته انتخاب کړ، اپلای. نو اوس ریسایکل بین خالي دی، که زه دغه انځور ډیلیټ کړم نو اوس بیا د ریسایکل بین شکل د کلي په ډول شي. که چېرته زه دغه بیا عکس ترې راوباسم نو ریسایکل بین به خالي شي. دا په دې معنی چې انځور به هم، نو تاسو ولیدلو چې ما ریسایکل بین نه انځور لرې کړ، ریسایکل بین خالي شو، بیا هم د کلب په شکل شو. که چېرته نه غواړئ چې کوم تغیر دې پکې راشي نو ته کولی شې ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړې.
اوس راځو د دغه چیک په طرف شي. آیا دغه allow themes to change stop icons دغه څه وظیفه لري؟ لومړی حالت کې دغه چیک لرې شوی وي، نه وي لګېدلی، دغه چیک باکس خالي وي، خو وظیفه یې دغه دی. که چیرته زه دغه آیکن د دې انځور په د دې والپیپر په شتون کې زه دغه آیکنو ته تغییر ورکم، زه راځم دغه آیکن یې بدلوم، مای کمپیوټر شکل بدلوم، چینج آیکن. زه د مای کمپیوټر شکل په دې ډول غواړم، اپلای او اوکې. دغه زما مای کمپیوټر شو، آیکن مې ورته بدل کړ. اوس راځم دغه چیک ته، زه ورته وایم چې که چیرته یو څوک دغه انځورونه بدلوي، والپیپر یې بدلوي او دغه شکل دې هم ورسره بدل شي. اوس خو ما د خپل انځور چې دا تاسې ګورئ د دې انځور په شتون کې د مای کمپیوټر شکل موبایل ته اړولی دی، خو که چیرته زه چیک ولګوم، لومړی چیک نه لګوم، ځم بل انځور انتخابوم، آیا ګورو چې دغه آیکن بدلیږي که نه؟ دغه آیکن به نه بدلیږي. تاسو ولیدل آیکن بدل نشو. بیا ځم خپل انځور ته، په دې ځای کې ما ورته چیک نه دی لګولی، خو د مای کمپیوټر آیکن مې د موبایل په ډول کړی دی. زه allow themes ته چیک لګوم، دغه ټرو کوم، اپلای. اوس ورته وایم چې که چېرته یو چا انځور بدلولو دغه شکل دې هم ورسره بدل شي. نو زه اوس ځم دغه انځور انتخابوم. نو تاسې ولیدلو چې انځور د مای کمپیوټر آیکن بدل شو. که بیا راشم هغه پخواني انځور ته، بیا به هم د کمپیوټر آیکن په دې ډول شي. دغه و د چینج ډیسکټاپ آیکنز اړوند خبرې. او که چیرته کوم ځای کې بیا هم تاسو پوښتنه لرئ، ما تاسو ته یو نوټیفیکیشن دې ځای کې د خپل کنټاکټ په اړه درکړی دی، یو خبر شته په دې ځای کې، میسیج شته دی، تاسو کولی شئ ما سره اړیکه ونیسئ، انشاءالله ستاسو ستونزه به حل شي. درس هم دې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.